څنګه موږ تاسو کولی شو هغه فایلونه چې سیف نه دي هغه بیرته مثال راولو. فرض کړئ مثال موږ ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ یوزر یو ډیسکټاپ کې موږ کار کوو، دغه ډیټا مو جوړه کړې وه، موږ باندې برق لاړ او زموږ ډیټا ټوله ختمه سوه. نو کله چې دا موږ اوپن کوو موږ ډیټا خو لاسته بیرته نه راځي، کومه څه لاسته راوړو. یا موږ لیپټاپ کې کار کوو، لیپټاپ چارج خلاص و، فکر هم نه و، ډیټا مثال کلوز شوله، دا کومه څه بیرته لاسته راوړو. فرض کړئ دغه فایل دی، ما دغه ما کار کوو، اوس څه شی کوو، برق لاړو، دا چې کوو زه کلوز کوم، دا چې کوم ډونټ سیف. ډونټ سیف چې کلیک نو راځم یې سوړ پروګرام راخلاصوم د سره، راځم بلینک ډاکومنټ اخلم. کله چې مې بلینک ډاکومنټ واخیسته، کله چې بلینک ډاکومنټ واخیسته دلته راځو فایل مینو ته، فایل مینو کې دلته راځو انفو ته، انفو باندې چې کلیک کوو دلته مانیج ډاکومنټ باندې کلیک کوو، مانیج ډاکومنټ کې دلته ګوره ریکور انسیف ډاکومنټ په دې باندې کلیک کوو. نو څومره فایلونه چې سیف شوي نه دي فرض کړئ سټي ډاکومنټ موږ اوپن کړي، نو هغه شی کې ټول ګوره دلته موږ ته راځي. زه کومه دغه باندې کلیک کوم، ورته همدغه د ما فایل ګوره ساتم قید کې چې څو بجې برق تللی و، هغه تاسو په لکه فایلونه کله چې ډېر وي زه دا اوپن کوم. کله چې دا موږ اوپن کړو نو هغه کوم فایل چې ګوره دغه راغی. اوس مثال سیو از آیا سیف کوئ که نه، ورته مو سیف کوم، دې باندې سیو از باندې به کلیک کوئ، ځای به ورته وټاکئ مثلا د کوم ځای کې کلیک کوئ، مثلا ورته ډیسکټاپ کې ته سیف کړه، ډیسکټاپ باندې به کلیک کړئ، د نوم به ورکړئ کمپیوټر فنډیمل کمپیوټر ډاکومنټ، او دا به چې کوئ سیف کوئ. نو دا رقم خپل